الحمدلله ملګرو چې مسلمانان یو تاسو ویډیو کې ګورئ چې هندوان لګیا دي خپل خدای جوړی وګورئ چې خپل هنر باندې څه رقم خدای ځان ته جوړ کو ګنیش دی خدای ته دی نوم اخلي د خدایان خو ډېر دی خو دغې ته لګی چې ګنیش کوی که څه بلا ورته وایم سر یې د فیل دی او نور تنه یې نه پوهېږم چې د بیزو ده که د انسان ده خپلو لاسونو جوړی راځئ دا جوړولو طریقې وګورئ چې دی څه کوي ګش یې ورته راواخیستل څومره په مینه به لګیئ خدای ورته تیار قالب جوړ کړی دی هغه فریم دی تیار په دې کې دا ګش دي که سیمټ دي د دې مساله ور ویشتله او دا ماته دا د کوپرې هغه بور ښکاري دې راکلکوي چې کبوسو په ځای کاروي بس دا مې یو هنر دی نو په خپل لاس باندې لګی دی او آیډیال جوړی او بیا د هغې عبادت کوي لرګي هم پکې کاروي شی محکم راشي خدای محکم راشي نعوذ بالله مات نشي کنه اوابیل شرم اوسپنه پکې ورکوي لرګي څه کوی دی بل فریم ورته جوړ کړی دی بس خدای جوړ شو اوس ورته سینګار مینګار کوي لږه نقاشي مقاشي پې کوي او بس نور به بیا ورته عبادت کوي لږ مخکې دا نه و اوس دلته موجود شولو او دی په خدای والۍ ونیولو د واره زه به چېرته مارکیټ کې یا دوکان کې ایښی خرڅی به یې ریټ به یې پېښی چې دا په څو خرڅی نو دې خلکو
ډېر ښه تجارت هم روان دی د دې په خرڅولو او اخیستلو کې، او دا یې خدای شولو بس شکر وباسئ چې مسلمانان هستئ او الله د دې له ډلې نه پیدا کړي. ویډیو لایک او شیر کړئ. السلام علیکم.